السلام علیکم حکمت الله. پرون در او نن سهار په نیوز باندې ډیر زیات سرکولیټینګ ټاپک دی چې امریکا پر پاکستان بالستیک میزایل پروګرام سره تړلي پر څلور کمپنیانو باندې پابندي لګولې ده. د ټاپک د ویلو مخکې چې کوم د دې ټاپک سره تړلي چې کوم ضروری سوالات او چې بعد کې تاسو په ذهن کې هم راځي هغه ما دلته لیکلي دي. یو دا سوال به وایي او دغه جواب بیا په شاته په ډیټیل باندې سټډي کوو. اول دا کوېسچن دی چې یو اس سینکشنز اینڈ پاکستانز ریسپانس، چې امریکا د پاکستان پر څلور کمپنۍ چې د پاکستان بالستیک میزایل پروګرام سره تړلي کمپنیز ولې پر هغه باندې پابندي لګولې ده. نو په دې کې د پاکستان جواب څه دی؟ دویم چې کوم کوېسچن دی تاسو په ذهن کې به هم راځي چې د ټاپک او د لیکچرر بعد کې هغه به دا وي چې واټ از پاکستان میزایل پروګرام، دا پاکستان میزایل پروګرام وایي وڅه ته. دویم چې دی واټ از پاکستان شاهین 3 میزایل، د پاکستان چې کوم شاهین 3 میزایل چې دی هغه څه ته وایي او په دې کې د امریکا چې د پاکستان بالستیک میزایل صدونګي خوفزده او فرګرمنده ولیده. دویم خبر د پیر اف سپیس پروګرام، چې کوم د سپیس پروګرام دی امریکا د دې څخه خوفزده ولیده د پاکستان ده. هاو کوډ دی سانکشنز افیکټ پاکستان میزایل پروګرام، دا پابندي چې پر څلور کمپنیز باندې امریکا ولګولې چې د پاکستان چې کوم بالستیک میزایل پروګرام دی دغه سره تړلي څلور کمپنیز چې دي چې پر هغه باندې پابندي ولګول، پر دې باندې د پابندي پر د څلور کمپنیانو او پاکستان بالستیک میزایل پروګرام باندې به څه اثرات شي. او دویمه خبره دا ده هغه اخري کې فائنل چې کومه خبره ده انډیا چې د کواد چې دی یو سکیورټي الینس دی د څلور ممالکو چې هغه کې په څلور ممالکو د انډیا ډیر لوی سټیټس دی او ځان ته ډیر غټ حیثیت لري په هغه کې. نو دا هغه انډیا د دې ټاپک سره تړلو سره څه تعلق دی؟ نو ټاپک شروع کوو. دا کم کوېسچن چې ما تاسو ویل دي او دا په دې باندې نوٹ کړی دي چې د لیکچر بعد کې تاسو په ذهن کې دا سوالات راځي، نو ځکه دا سوالات هم په دا کوېسچن کې سره ایډریسوو. چې کوم ټیم امریکا پر پاکستان باندې پاکستان بالستیک میزایل پروګرام سره تړلي څلور کمپنۍ باندې پابندي لګولې ده. څلور کمپنۍ باندې لکه په هغه کې څلور کمپنیز کم دي. نېشنل ډیولپمنٹ کمپلیکس چې ان ډي سي ورته ویل کېږي چې هغه کمپنۍ چې ده چې بالستیک میزایل پروګرام د پاره چې کوم اکوپمنټس او هغه ورکول او د پروډکټس ورکول د ویپنز د جوړېدو لپاره. او یو اختر اینڈ سنز پرایویټ لیمیټډ کمپنی دا یو پایلیټکس انټرنیشنل اینڈ راک سارد انټرپرایزز دا کمپنیز د یو چاینیز کمپنی ده. د دې سمخ کې په سپتمبر کې په پابندي پر ولګو چې چاینیز ریسرچ انسټیټیوټ ول او نور کمپنی ول لکه د بیلاروس ده پر هغه باندې پابندي ولګول. پابندي په دې وجه ولګل چې د پاکستان چې کوم بالستیک میزایل پروګرام دی دغه لپاره اکوپمنټس او چې کوم مټیریلز یا پروډکټس هغه تاسو ورکوي. په دې وجه باندې هغه پابندي پر هغه کمپنیز باندې ولګولې. تاسو په ځین کې دغه سوالات راځي چې پابندي پر ولګولې نو د سر نو څه دي چې پر ولګولې او په دې باندې د پاکستان سره چې پابندي پر ولګولې دا کوېسچن هم تاسو په اخر کې سره ډیسکس کوو په ډیټیل باندې ان شاء الله د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دوی چې کوم د دې سمخ کې په 2021 کې امریکا په تقریبا پر 14 کمپنۍ باندې په پاکستاني کمپنۍ باندې پابندي ولګوله چې په دې کې د چاینیزم کمپنۍ ولې په 2021 کې چې د پاکستان بالستیک میزایل پروګرام سره تړلې ولې دا هغه د لپاره پروډکټس کول اکوپمنټس ور سپلای کول. نو چې دا پابندي پر ولګولې د پاکستان ریسپانس ولو او اول تر ټولو اول به دا وایي چې د امریکای چې کوم سټانس ولو دا هغه څه خبره ولا چې کوم سوچ فکر درلودل چې په دې باندې پابندي ولګولې. د امریکا دغه یو سټیټمنټ ورکړی دی چې امریکا وايي پاکستان چې کوم د نیوکلیر ویپنز میزایل چې کوم جوړوي دا په ساوث ایشیا کې یا په ساوث ایشیا کې یا په پوره ایشیا کې چې کوم د امان کوم خبره ده هغه د لاس ورکول کېږي. په دې کې ولې پاکستان چې کوم نیوکلیر ویپنز یا ډیسټرکټیو ویپنز دي هغه کې ډیر زیات تیزوال راوستل دي ویپنز جوړوي. نو دغه چې کوم د پاکستان د میزایل خواته چې کوم ټکنالوژي ده یا میزایلز ارسنل چې کوم جوړیږي دا به د خېټې امن خراب کی او خېټې امن به په خطر کې واچي. دا د امریکا یو خپل موقف دی. پاکستان ته وایي چې د ډیپندینګ سورنټی اینڈ پیس ان ساوث ایشیا وای په دې باندې چې کوم څه ویپنز جوړوم کنه دا ز په خپل د ملک ته خودمختیاري لپاره په دا ویپنز جوړوم سي او په ساوث ایشیا کې د پیس لپاره. اوس نو تاسو په ځین کې به دا سوال راځي چې ته اصله جوړوي میزایل جوړوي او نیوکلیر ویپن میزایل جوړوي نو په دې باندې امن څنګه راځي؟ په انټرنیشنل ریلیشنز کې یو ډېر کوټ دی چې هغه وایي if you want peace prepare for war، کته امن غواړي د جنگ لپاره ځان تیار کړه. په دې وجه ودی ته ویل کېږي بیلنس او پاور. مثال کې تور پر ستا یو مخالف دی هغه
هغه یو اسلحه اخی مثال یو K47 واخلي تم K47 واخلي بس بیا هغه بیریږي پرتا باندې عملونه کوي به تم بیریږي پر هغه باندې عملونه کوي ولې د تاسو چې کوم بیلانس دي هغه سره یو K47 د تاسو سره یو K47 دی نو مثال هم دغه د پاکستان چې کوم یو اپوننت یا د انکاونټر کوي یو اپوننت په ریجن کې چې دی هغه انډیا ده نو اوس انډیا کوم کار وکړي پاکستان هم دغه د پیس د بیلانس کېدو د سوري د چې کوم پاور د بیلانسینګ د لپاره چې دی پاکستان هم خپل یو یو ریاکټیو پالیسی لري اوس انډیا هم خپل پرو ریاکټیو پالیسی لري پرو اکټیو پالیسی لري نو دغه د پاور د بیلانسینګ د لپاره چې دی دغه میزایل کم دی هغه اپګریډ کوي اپډیټوي نو د پاکستان چې دی دغه موقف لو چورته ویل بیا چې کوم یو سینکشن چې دی پاکستان دا ورته ویل ته چې کوم پابندیان پر پاکستان باندې لګوي د چې مثال پاکستان چې کوم بیلستیک میزایل پروګرام دی چې پر هغه باندې پابندي لګوي دا یو نون کوپریشن دی دا چې دی یو امن په خطر کې ستا دا موقف او دغه پالیسیان یا پابندیان چې دی دا امن په خطر کې چې زما چې کوم پروګرام د میزایل اپګریډیشن دی یا نیو ټیکنالوژي د میزایل ارسنلز ده هغه خطه په خطر کې نه چې دا ستاسو نون کوپریشن چې کوم ملټری سینکشنز دی دا امن په خطر کې چی امید کوم چې دغه د امریکای پر موقف او د پاکستان په موقف سره خلاصوي اوس راځو چې سره اساس پزین کو دا سوال راځي چې کوم میزایل پروګرام پاکستان بیلستیک میزایل پروګرام وای وشته ګوره پدې کې دوه میزایل پروګرام دي یو چې دی پدې کې شاهین 3 راځي یو ابي میډیم رینج بیلستیک میزایل دی چې ودیته ملټیپل رینټری وکله ملکیږي ام ار وی میزایل زم ملکیږي تر ټول اول چې کوم د ابابیل تر ټول اول چې کوم ټیسټینګ وو تجربه وصله په 2017 کې او 2017 کې د اول میزایل د بیلستیک میزایل د ابابیل 1 تجربه چې وصله په 2017 کې وصله نو دغه نوې وایبرنت رالی یو نوې ورژن رالی مثال په آسان لفظو کې چې میډیم رینج چې دی سرفیس ټو سرفیس اټی کوي په 2023 په اکتوبر کې پاکستان جوړ کړي او بیا په 23 مارچ 19 په 2024 کې کوم ټیم پریډو په هغه کې پاکستان دغه د نمایش وکړي د دې کوم ټوټ رینج دی د ابابیل د میډیم رینج دی هغه تقریبا 2200 کیلومتر دی په دا 2200 کیلومتر کې د خپل ټارګټ ولې بیا دویم چې د شاهین 3 میزایل تر راځو د شاهین 3 میزایل چې کوم رینج دی هغه تقریبا 2740 کیلومتر دی او د دې وس د کوم شاهین 3 پاکستان جوړ کړي د دې په کوم په کاونټر یا په ریسپانس کې جوړ کړي انډیا چې دا انډیا سره چې کوم نیوکلیر سب میرین سره پاکستان سره نسته په انډامان او په نایکوبار کې دا سی یو اصلي په انډیا کې چې پاغه کې د نیوکلیر سب میرین بیسز جوړوي نو چې د پاکستان سره دونکو زیات کیپابیلیټی نشته چې د نیوکلیر سب میرین جوړ کړي نو د نیوکلیر سب میرینز د کاونټر کېدو لپاره هغه پاکستان شاهین 3 میزایل جوړ کړي چې د دې رنج د 2740 کیلومتر دی نو اصل کې اوس د امریکا چې کوم کنسرن دی اوس امریکا پریشان په دا وجه باندې د امریکای ستاسو په ځین کې دا راځي چې بای پاکستان د نیوکلیر میزایلز چې کوم بیلستیک میزایلز دی یا شاهین 3 سو یا ابابیل 2 سو نو د امریکا په دی وجه څه فکر مند ده دا مسله کده د انډیا او د پاکستان نو په دې کې د امریکای څه سوچ فکر دی یا څه مسله ده په دې شي کې ګورم د امریکای په دې کې مسله په دا شي چې کوم پاکستان چې د ابابیل او پر شاهین باندې چې کار وکړي شاهین 3 پاکستان جوړ کړي یا ابابیل 2 جوړ کړي نو د کم شاهین 2 بعد پاکستان نه شاهین 3 جوړ کړي او د ابابیل 1 یعنی تقریبا 2017 سے بیا تر 2024 تقریبا 6 کال گیپ دی دا پاکستان جوړ کړي نو امریکا په دا شي کې ډیر زیات کنسرن لري ډیر زیات پریشان ده په دا شي کې چې پاکستان چې کوم دا پروسس دا د چاینا په هیلپ په سپورټ باندې نه دی جوړ کړی ولې کده چاینا په سپورټ باندې دا پروګرام سو وایي نو بیا شپږ کال د انتظار وجه چې شول پاکستان په یو کال په دوه کال کې د نن د ابابیل ورژن 2 جوړ کړی وای نو په دا وجه باندې هم چاینا په د امریکا په دا شي په سوچ په فکر کې چې د پاکستان چې کوم ډومېسټک سسټینیبিলিټي د هغه ورځ په ورځ زیاتیږي او پاکستان چې کوم د نیوکلیر ویپنز ارسنلز دي هغه یعنی اپګریډ کوي اپډیټوي نو په دې وجه باندې امریکا ډیره په ذات په سوچ کې ده چې د پاکستان کوم کلوز ریلیشنز دي هغه د چاینا سره سره او برته چاینا چې کوم د برته یو اپوننت دی د امریکا پر ګلوبل لیول باندې او په نیو ورلد آرډر کې نو برته دا چې کومي تاسو په ځین کې راځي چې پابندي نه پر ولګولې نو څه دي چې پر ولګولې د دې اثر پر پاکستان باندې یا پر پاکستان بیلستیک میزایل پروګرام باندې څه ګوره پر پاکستان بیلستیک میزایل پروګرام دی بالکل اثرات نشته خو اثرات هغه ټیم کېدل چې د پاکستان چې کوم پروډکټس وای یا اکوپمنټس وای یا را مټیریلز وای چې هغه د بیلستیک میزایل د
د سپلای کېدو د لپاره یو ځدل او هغه امپورټ کېدل د یو اس یا د ویسټرن کوم کنټریز چې دي دغه سه یا د نیټو چې کوم کنټریز دي ممبر کنټریز دي دغه سه امپورټ کېدل او پاکستان د بیلسټک میزایل پروګرام اپډیټ اولای یا ډیولپ کولای نیو ورژن په دا باندې جوړول نو هغه ټیم پر پاکستان باندې بالکل ایڈورس افیکټس ول نو چې دا چې کوم پروډکټس دي یا اکوپمنټس دي هغه پاکستان چې دي سلف سفیشنت دي پاکستان په خپل ډومېسټک پروډکټس باندې دا چې کوم میزایل نیو ورژن چې دي د شاین 3 او چې کوم وس په روان څو په کلو کې چې کوم ابابیل ورژن 3 راځي یا چې کوم ابابیل ورژن 2 جوړ شو 2017 بعد بیا په 2023 کې یا په 2024 کې چې کوم ټیم په مارچ کې 2024 کې چې د دې پریزنټیشن وصول دا پاکستان په سلف سفیشنت یعنی ډومېسټک پروډکټس باندې دا جوړ کړی دي نو ځکه په دې واجب باندې د دې چې کوم امپلیکیشنز دي د دې سانکشنز د هغه دومره زیات اثرات پر پاکستان باندې نه چی او بنه پر چاینا باندې چی نو دا یو وجه ده کچېری پاکستان دغه اکوپمنټس یا د کوم چی اکوپمنټس وی یا مټیریلز وی دا امپورټ کېدل د ویسټرن کنټریز یا یو بل د داس کنټریز سره چې هغه د امریکای یا د ارګنایزیشن ممبرز وای چې په کې ویست امریکا هم وای یا دغه د امریکن د انډر شډو وای بیا بالکل د دې اثرات ول خو بالکل اثرات نشته پر بل بیا په اخر کې موږ یو بل کوېسچن چې کوم سوال ول په لاست کې چې موږ دا خبره کړې چې انډیا چې د کواد یو اهم حصہ دغه په دې وجه باندې ګوره کواد چې د کواد څلور ممالکو چې کوم الینس سکیورټي الینس دی امریکا دغه ډیر زیات امپورټنت ممبر دی چې هغه چې دوی چې د چاینا د انکورټر کېدو د پساو چاینا کې یا په انډین اوشین کې د انکورټر کېدو لپاره جوړ شوی دي نو انډیا چې د امریکا د لپاره تر ټولو زیات امپورټنت کنټری د پساو د ایشیا کې یو خو دا چې د اکانومي چې د پاکستان ډیر زیات سترونګ ده دویمه خبره ده چې هغه سره نیوکلیر سب ابدوز سب میرینز ده دویمه خبره ده چې هغه د چاینا د انکورټر کېدو لپاره د انډیا د لپاره تر ټولو زیات بیسټ اپشن دی نو په دې وجه باندې دغه د پر پاکستان باندې د پریشر د چول کېدو لپاره او پر پاکستان باندې دغه ډومیننسي انهانس کېندو د لپاره پر پاکستان باندې د سانکشنز چې انډایرکټلی هو سکتا دا غم کړي چې پر چاینا باندې الانکه چونکه د دې سانکشنز پر چاینا باندې لږ زیات اثرات غسلوي هم نه خو مګر دا کوشش کوي چې پر چاینا باندې د دې اکونومیک چې کوم پریشر دی سټرس دی هغه واچوي امید لرم چې دا ټاپک ما تاسو سره شیر کړم ډیر زیات سرکولیټینګ ټاپک دی په نن د نیوز کې هم په پرون نیوز کې هم امید لرم چې تاسو په دې ټاپک باندې سر خلاصوي وي کچېری بیا هم تاسو کوم کوېسچنز وي تاسو په کمنټ سیکشن کې لیکلای شئ د دې چې کوم کرنٹ افیرز دي یا نو کوم ګلوبل ایشوز دي هاټ ټاپکس کوم راځي کنه دا و سیریز شو کو ان شاء الله 4 ټاپکس زه تاسو سره شیر کوم چې د چینل سره تړلې پاتې شئ اجازه راکړئ الله حافظ